د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت لخوا د امیر المؤمنین د یو فرمان د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت لخوا یې په رسمي توګه د پلي کېدو هڅې روانې دي. دغه کوم فرمان دی؟ افغانستان او افغانانو ته څومره زیانمن دی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت د ساکښو شیانو د انځورونو او ویډیوګانو د خپرولو پر ضد تبلیغاتي کمپاین پیل کړی دی. دغه وزارت یو چارواکي د خالی او شنبې پر ورځ ویلي چې انځورګري او په دفتر یا کور کې د انځورونو ایښودل د شریعت خلاف کار دی. د اسلامي امارت د امر بالمعروف قانون د 19 توک له مخې ساکښو شیانو انځور اخیستل منع دي. اسلامي امارت په رسمي ډول په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ویډیویي رسنیو د خپرولو، فلم جوړولو او نورو انځوریزو خپرونو د مخنیوي بهیر پیل کړی دی. دا ډله پر دې باور ده چې انځور اخیستل د اسلام د پیغمبر د حدیث له مخې یوه لویه ګناه ده. د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت د خالی او شنبې پر ورځ پر ایکس پاڼه دغه وزارت د یو مفتي وینا خپره کړې. یحیی عارف په دغه استوزه کې ویلي چې د خرو، سپیو، زمریانو او مرغانو په ګډون د ټولو ساکښو شیانو انځور اخیستل منع دي. دا انځورونه نه باید وپلورل شي، نه باید وپیرل شي یا هم په کورونو کې وساتل شي. دغه مفتي وګړو ته ویلي چې د خرو او مرغانو په څیر ځناورو انځور اخیستل ګټه نه لري. عارف ټینګار وکړ کله چې امر بالمعروف اعلان وکړي انځورونه منع او د شریعت خلاف دي، دا ځاني نیز نه دی بلکې دا د شریعت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی. هغه له وګړو وغوښتل چې له انځور اخیستلو او لګولو څخه ډډه وکړي، ځکه هغه پر دې باور دی چې دا کار ګناه ګڼل کیږي او د الهي عذاب لاملیږي. د اسلامي نړۍ ځینې پوهان د اسلامي امارت دغه دریځ د اسلام د سپیڅلي دین په اړه د هغوی د ډیر او لومړني تفکر انعکاس ګڼي. دا فکر د اسلامي نړۍ د نورو دین پوهانو او د اسلامي همکاریو د ټولنې له تفسیر سره توپیر لري. د اسلامي نړۍ ځینې پوهان ان پر دې باور دي چې اسلامي امارت په دې ډول سختو تعبیرونو سره د اسلام په بدنومولو کې مرسته کوي. په دې لړ کې اسلامي امارت د ویډیویي رسنیو فعالیت د شریعت خلاف بللی او په رسمي ډول د بندولو هڅې پیل کړي دي. دا بهیر له کندهار پیل شو او بیا تخار ته ورسید چې هلته د سیمه ایزو ټلویزیونونو د تړلو امر وشو. سرچینو د خالی او شنبې پر ورځ ویلي اسلامي امارت پلان لري چې د ملي ټلویزیون خپرونې هم بندې کړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.